دا خواړه د شکر د مخنیوي لپاره ضرور او ګټور دي. شکر یا دیابت هغه ناروغي ده چې زموږ ډیری افغانان ترې ځوريږي ان د مړینې لامل کیږي. شکر یوازې همغه ناروغ نه ځوروي بلکې ټول د کورنۍ غړي ورسره ځوريږي او اندېښمن وي ورته. ناڅاپي حمله د وجود ځینې ځایونو زخمونه یا ټپونه بې وخته بې لامله ژړا او د سینوري ستونزې ورته پیښوي چې ټول کور ورته خپوي. نو ځینې داسې طبیعي خواړه میوې او بوټي شته چې شکر ناروغۍ ته ګټور وي. د ګازر اوبه، د ګازرو جوس یا اوبه د شکر ناروغۍ لپاره ګټه لري. په وینه کې شته قند یا خواږه تنظیموي. کولی شئ د ورځې یو ګیلاس د ګازرو اوبه وڅښئ او د وینې انسولین مو پرې برابر کړئ. که د جوس ایستلو ماشین یا وسایل درکره نه وي کولی شئ د پیاز ایستلو له ماشین یې وباسئ. د شفتالو پاڼې، د شفتالو پاڼې د وینې انسولین کنټرولوي. سربیره پردې د A او C ویټامینونه هم لري چې ښه انټي اکسیډنټ او د میکروب ضد دي. 10 یا 15 د شفتالو پاڼې په یوه پیاله اوبو کې خوشتې کړئ او پرېږدئ چې یوه شپه پریوځي. سهار ته یې په نهاره یا تشه معده وڅښئ. کیدای شي تر خپلې وسې هره ورځ دا کار وکړئ. الوویرا، الوویرا هم کولی شي په وینه کې د خواږو کچه تنظیم او د شکرې په مخنیوي یا کنټرول کې ګټور وي. د الوویرا او کورکمند یعنی زردچوبه پاڼې چې سره یوځای شي د دیابت یا شکر کنټرول اسانوي. دا هم باید ووایو چې دویم ډول دیابت کنټرولوي. امرود، امرود د سی ویټامین لري. د هضم پر وخت مرسته کوي چې د خواړو قند سم جذب او د وینې خواږه کم شي. سره له دې چې د لومړي ډول شکرې په کنټرول کې مرستندوی دی. خو هیره دې نه وي چې له حده وتلي خوړل د وجود زهریات لوړوي. نو کم او سم دی وخوړل شي. بل دا چې د امرود پوستکی چې لري شي یا یې سپین کړئ نو بیا په مناسبه اندازه خواږه جذبیږي. د ریحان پاڼې، د ریحان پاڼې له پانکراس سره د انسولین په کنټرول او آزادولو کې مرسته کولی شي. تاسو کولی شئ د ریحان 2 یا 3 پاڼې له هر وخت خواړو سره وخورئ. د ریحان ګل پاڼې اوس په افغانستان کې لا ترکاریو سره یو ځای خرڅیږي. نعنا ډول پاڼې دي چې خورا خوندور بوی او رنګ لري. کله چې دا پاڼې وخوروئ یوه ځانګړې خوشبويي ترې خورېږي. د کیتان دانې، د کیتان دانې یا خستکې د خواړو او خوږو په اندازه جذبولو کې مرسته کولی شي. سپین توت، دا توت کولی شي د شکر مخنیوی وکړي. کله چې په وینه کې په ناڅاپي ډول د خوږو کچه لوړه یا د ناروغ شکر لوړ شي د همدې سپینو توتو د پاڼو چای کولی شي کنټرول یې کړي. خربوزه، د خربوزې خواږه ساده خواږه دي چې د شکر ناروغانو ته کومه ستونزه نه پیښوي. مڼه هم کولی شي د وینې انسولین او قند کنټرول کړي. سیادانه، سیادانه هغه چې پر بازاري ډوډۍ شین دي د شکر لپاره ګټه لري. همدا دانې چې له شاتو سره ګډ وخوړل شي د انسولین کچه برابروي. په خوړلو کې باید افراط یا زیاتی ونه شي ځکه هر شی د ګټو ترڅنګ تاوانونه هم لرلی شي. دا بیا د دویم ډول شکر لپاره ګټه لري. هیره دې نه وي چې ټول طبیعي خواړه پیښه شوې ناروغي بشپړه له منځه نه شي وړی خو په مخنیوي او کنټرول کې مرسته کولی شي. د شکر ناروغان باید په هیڅ پلمه بوره ونه خوري ځکه بوره له شکر پرته د چاغښت او ډیرو سرطانونو لامل کیږي.